ان شاء الله په ډیرو لنډ ورځو کې تاسو به وتوانیږئ چې د انګلیسي ژبې لوستل زده کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نظر الله محسن یم د اریانا پروفیشنل اکیډمي څخه. د ځینو ورونو او خویندو تقاضا داسې وه چې استاد موږ لپاره بیخي بیسک ویډیوګانې جوړې کړي تر څو په هغې کې موږ لیک لوست زده کړو. نو دغه د ویډیوګانو او نوی چې کوم سیریز شروع کیږي دا به صرف او صرف د هغه شاګردانو لپاره وي چې هغه د انګلیسي لوستل نشي کولی. نو انشاءالله په ډیرو لنډو ورځو کې تاسو به وتوانیږئ چې د انګلیسي ژبې لوستل زده کړئ. نو دغه بیسک سیریز د ویډیوګانو چې دی په دې سلسله کې نن زموږ لومړنی درس دی. په دغه لومړني درس کې زموږ به اولنی کار دی چې موږ تاسو ټول د انګلیسي ژبې حروف وپېژنو او بیا دغه حروفو اوازونه هم وپېژنو. لکه کله چې موږ د هر یو حرف اواز وپېژنو چې دا حرف داسې اواز ورکوي، دا حرف داسې اواز ورکوي، دا حرف داسې اواز ورکوي، نو بیا به موږ ډېر په اسانۍ سره کولی شو چې د هر حرف اواز وپېژنو، د هغې نه وروسته د اوازونو سره یو ځای کړو او د دې نه یو کلمه جوړه کړو. یعنې موږ او تاسو چې څومره خبرې کوو دغه خبرې په لیکلې بڼه باندې یو چاته څنګه وکړو. نو په لیکلې بڼه باندې چې کله موږ خبرې کوو نو موږ به د هر یو ساوند لپاره د هر یو اواز چې زموږ د خولې څخه وځي د دې لپاره به نښه موږ پېژنو. مثال پیژنو، پژنه، د دې پ لپاره، ژ لپاره، نه لپاره چې موږ په خوله باندې وایو په لیکلې بڼه باندې دا څنګه وښیو. مثال د پ لپاره نښه دا ده، د ژ لپاره نښه دا ده، د نه لپاره نښه دا ده، د اوه لپاره نښه دا ده، د ج لپاره نښه دا ده، د د لپاره نښه دا ده، س لپاره دا ده، ش م ګ داسې نور. یعنې موږ او تاسو چې څومره خبرې کوو د لیکلو هدف دا دی چې دغه موږ خپلې خبرې په لیکلې بڼه باندې څنګه یو چاته وکړو. نو کله چې موږ په لیکلې بڼه باندې یو خبره کوو نو موږ به د دې خبرې د هر یو ساوند لپاره نښه پېژنو. موږ به هغه نښه لیکو نو هماغه نښه به د دې ښکارندوی کوي چې دا پلانکې اواز دی، دا پلانکې اواز دی، بیا به موږ سره نښلوو او د دې نه به یو کلمه جوړیږي. ښه، نو راځو بحث په دې باندې کوو چې د انګلیسي ژبه د شپږ حروفو څخه جوړه شوې ده. E N G L I S H انګلیش معنا انګلیسي. T H E R E there A R E R 26 L E T T E R S letters I N N E N G L I S H English L A N G U A G E language. There are 26 letters in English language. معنا دا شوه چې په انګلیسي ژبه کې ټول شپږ حروف دي یعنې واخله تر زړه پورې. نو د انګلیسي ژبې دغه شپږ حروف د همدې شپږ حروفو څخه ټوله د انګلیسي ژبه جوړه شوې ده چې بیا ځینې ژبې داسې دي چې په هغې کې لیکل په یو طریقې سره کیږي. لکه پښتو ژبه کې موږ او تاسو یا دري ژبه کې لیکل په هماغه یو شکل باندې کیږي. غټ حروف واړه حروف پکې بیل نشته دی. اما ځینې ژبې داسې دي چې په هغې کې غټ حروف واړه حروف په بیل بیل شکلونو لیکل کیږي. نو په کومه ژبه کې چې دوه ډوله حروف کارول کیږي نو معمولا به موږ او تاسو کوچني حروف کارو. د غټو حروفو لپاره به خاص ځایونه وي، هغې ته کیپټلایزیشن ویلی کیږي. هغه به بیا تاسو پیژنئ چې غټ حروف موږ چېرته استعمال کوو، نور به معمولا کوچني حروف باندې لیکل کوو. نو په انګلیسي ژبه کې ټول شپږ حروف دي. ا نه واخله، غټ ا، کوچنی ا تر زیډه پورې. بیا دغه شپږ حروف چې دي دا په درې ګروپونو باندې ویشل شوي دي. چې پنځو ته په دې کې ویل کېږي واول VOWEL واول، دوو ته پکې ویل کېږي سیمی SEMI VOWEL سیمی واول، او پاتې شو 19 حروف چې دې ته ویل کېږي کانسننټ CONSONANTS consonants. 5 vowels
2 semi vowels and 19 consonants. 15 ته vowel حروف ویل کیږي، 2 ته semi vowel ویل کیږي او 19 ته consonant ویل کیږي. دغه 15 vowel حروف چې دي A E I O U دې ته ویل کیږي. کله چې موږ د دې پښتو معنا کوو نو موږ دا سوچ چې غږ لرونکي دا معنا یې صحیح نه ده. واول تخپله ویل کیږي واول، دا د انګلیسي کلمه ده. پښتو کې مو ته ویل کیږي واول. غږ لرونکي ورته نه وایو، غږ لرونکي ذهن کې باید ځان سره واخلئ چې هر حرف غږ لري. د هر حرف یو آواز معلوم دی، B C D F G د هر یو آواز ورکوي مشخص. موږ به هماغه آوازونه زده کوو. نو هر یو توری دا غږ لرونکی دی، هر یو حرف چې دا یو آواز ورکوي، یو غږ ورکوي. یو هر حرف چې وي دا یو آواز لري. نو موږ او تاسو به داسې وایو چې دغه 15 واول توري A E I O U دا څه کار کوي؟ د دې ډېر زیات یو مهم کار دی. د دې 15 تورو کار دا دی چې یو حرف ته حرکت ورکوي. یعنی کله چې موږ د یو حرف آواز وپېژنو بیا غواړو دغه حرف ته حرکت ورکو چې د آواز مخکې لاړ شي یا پورته لاړ شي یا ښکته لاړ شي، نو موږ به د حرف نه وروسته دغه واول توري کاروو. دا داسې کار کوي لکه په پښتو ژبه کې کومکی توري. په پښتو ژبه کې الف واو ها او یا دې ته کومکی توري ویل کېږي. دا یو حرف ته حرکت ورکوي، لکه ب دا ویل کېږي ب، دا د دې آواز شو. اوس کله چې دې ب ته موږ حرکت ورکوو چې د آواز جګ کو با، نو اخره کې الف ورکوو با، هماغه ب د با آواز ورکوي. و ورسره کا بو، ب د ه ورسره کا با، ب د ه ورسره کا آواز کته زی بی. هماغه رقم ته جیم د ج ویل کېږي، الف ورسره کا آواز پورته کېږي جا، جیم د و ورسره کا آواز مخکې ځي جو، جیم د ه ورسره کا آواز پورته ځي لن ویل کېږي جا. هماغه د جیم آواز دی خو حرکت یې پیدا کړ. هماغه جیم د ج آواز لري، ی ورسره کا آواز کته ځي جی. هماغه رقم که هر یو حرف اوسي، مثال ک الف ورسره کا کا، او ورسره کا کو، ی ورسره کا کی، ه ورسره کا کا په پښتو ژبه کې. اوس مثال دا یو ځای کوو ته اوس کلمات جوړولی شو. مثال با بو جی روانه یو ځای که سره دنه یو کلمه جوړه شوه. با آواز دی، بو آواز دی، جی آواز دی، یو ځای سره. مثال چا کو، نو چا او کو. یا وایو چې جا رو، جا یو آواز، رو بل آواز، کاکا یو ځل کا بل ځل کا. نو دغه څلور توري په پښتو کې کومکی توري دي. د دې سره یو حرف ته حرکت ورکوو. یا په عربي کې د حرکت لپاره په عربي ژبه کې بیا موږ زبر، زیر او پیش لرو د حرکت لپاره. مثال دا ب د ب ویل کېږي. کله چې د ب د پاسه زبر راشي د دې آواز پورته کېږي با. ب دا زیر ورکا بی، ب دا پیش ورکا بو. نو په پښتو کې الف او ها یا حرکت لپاره کارول کېږي. په عربي کې زبر زیر پیش او په انګلیسي کې A E I O U دا واول توري چې دي نو داسې کار کوي لکه په عربي کې زبر زیر پیش یا په پښتو کې الف او ها یا یو حرف ته حرکت ورکوي. دغه واول توري. اوس دا باید موږ وپېژنو چې دغه توري یو حرف ته کوم طرف ته حرکت ورکوي. نو دا بیا یو څه ستونزمنه خبره ده، ځکه په انګلیسي ژبه کې موږ 15 واول توري لرو A E I O U، اما دا 15 واول توري 22 مختلف طرف ته حرکتونه ورکوي. یو حرف ته 22 مختلف اوازونه لري. خو موږ هغه عمومي وایو چې دې لپاره چې تاسو هغه لوستل یو څه روان کوي، لوستل زده کوي، نو هغه عمومي اوازونه موږ وایو. د یو حرف مخې ته چې ا راځي نو د دې اواز موږ پورته بوزو. یا داسې اواز ورکوي لکه زبر ای د دې سره اواز ښکته بوزو، آی سره هم اواز ښکته بوزو د زیر په شان، او او سره اواز مخکې بوزو لکه پیش، د یو سره هم اواز مخکې بوزو لکه پیش. دا یو عمومي شو. نور په هر ځایونو کې مختلف اوازونه چینج کوي. تاسو زه مثال درکړم لکه ګوره دا
ما ولیکه بی. دا بی حرف دی، د دې आवाज معلوم دی ب. دا ب د دې आवाज شو. اوس کله چې تاسو غواړئ د دې نه با جوړ کړئ نو مخې ته به ا ورکوئ، نو د ب نه به څه جوړ شي؟ با. هماغه بی دی، ای ورکه وروسته نو आवाज به څنګه شي؟ بی. هماغه بی دی، آی ورکه आवाज به څنګه شي؟ بی. دواړو کې आवाज ښکته ځي. بی دی با आवाज ورکوي، او ورکه بو. هماغه بی دی یو ورکه بو، پیش आवाज ورکوي. یا مطلب بل یو ان دی، ان ته مخکې ا ورکه نه، ان دی ای ورکه نی، ان دی آی ورکه نی، دې کې هم आवाज ښکته ځي. ان دی یو ورکه نو، ان دی او ورکه نو. هر حرف چې دی کې دی که ویلی کېږي، ا ورکه کا، کې دی ای ورکه کی، آی ورکه کی، یو ورکه کو، او ورکه کو. دا هغه عمومي اوازونه. دې طریقې سره تاسو کولی شئ د پښتو نومونه هم ولیکئ، انګلیسي ته اړوئ یا د انګلیسي لوستل هم په همدې طریقې سره په اسانۍ زده کوئ. اوس مثال تاسو یو نوم لیکئ، نبي کلمه ده. تاسو وایئ چې دا نبي کلمه زه انګلیسي ته څنګه واړوم؟ نو ته به ګوره اول اواز څه دی؟ نه. نو ته به دې لپاره ان ولیکې. بیا دې باندې زبر شته؟ نه. حرکت کوي دا نون، نو ته به د حرکت لپاره انګلیسي کې ا ورکې نه. بیا ب، د ب لپاره به بي استعمال کړي او اواز ښکته ځي، یې ده یا زیر بي. نو بي به ولیکي، بې ته وروسته به آی ورکړي، نبي. یا ته لیکي رومان، رومان کلمه ته لیکي. اوس ته وایي چې دا انګلیسي ته څنګه واړم؟ نو اول اواز دی ر، نو ته به آر ولیکي. بیا واو دی رو، نو واو لپاره په پښتو کې یا څوک یو کاروي یا څوک او کاروي. نو که تاسو هر یو لیکئ، او مثال زه لیکم رو، دا رو شو. اوس لیکم ما، نو اول به میم، میم لپاره ام به وکاروم او الف لپاره ا، روما. او نون ان به ولیکم. نو نون حرکت نه کوي، رومانا یا رومانی، رومانو نه ویل کېږي. دا نون په خپل ځای باندې ساکن ولاړ دی. نو رومان ان لیکم، اخلاص د ان وروسته بل کوم واو نه ورکوم، نو دا رومان شو. نو کله چې تاسو د حروفو اوازونه زده کوئ، بیا تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره په پښتو کې هر یو نوم انګلیسي ته واړوئ یا د انګلیسي لوستل ډېر په اسانۍ سره زده کوئ. نو موږ ویلې واول توري. د دې واول تورو نه کله چې تاسو د دې باندې پوه شوئ، بیا به موږ د انګلیسي ژبې د هر یو حرف اواز بیل بیل وایو چې د دې ټولو اوازونه تاسو وپېژنئ. دا نوٹ ځان سره کتابچه کې واخلئ، بیا ځان سره تکرار کړئ. نو ا په اړه مونږ خبرې وکړې، غټ داسې لیکل کېږي، کوچنی داسې. دا د دې اول کار دا دی چې دا یو حرف ته پورته حرکت ورکوي، زبر، یا خپله د الف اواز ورکوي چې زبر وي پې، یا په پښتو کې د عین اواز ورکوي چې زبر وي پې. په انګلیسي کې د عین اواز نه لرو، خو پښتو یا عربي کلماتو کې شته دی. نو اوس دغه یو نوم تاسو انګلیسي ته اړوئ، په عین سره شروع نو تاسو به ا لیکئ، خو په شرط د دې چې زبر وي پې. یا الف سره یو کلمه شروع او زبر وي پې، نو تاسو به ا لیکئ. مثال الف سره زه ولیکم احمد، نو الف باندې زبر دی. که زه ولیکم ایمل، نو الف باندې زیر دی، ای اواز ښکته ځي. که زه ولیکم امید، نو په الف باندې پیش دی. نو تاسو چې کله دا کلمات انګلیسي ته اړوئ، د دې احمد کلمه کې به د الف لپاره ا لیکئ، په دې نورو کې به نه لیکئ. نو صرف هغه وخت کې به د الف لپاره ا مونږ کارو چې زبر پې موجود وي په پښتو نومونو کې. یا عین سره زه ولیکمه، مثال عامر، بل عماد او بل عمیر. اوس په عامر کلمه کې عین باندې زبر دی، عماد کلمه کې عین باندې زیر دی، ای اواز ښکته ځي. او عمیر کې عین باندې پیش دی. نو د عین لپاره به دلته مونږ ا کارو، دلته او دلته به ا نه کارو. دا به وروسته مونږ وایو چې یا یو کارو او کارو، د زیر لپاره ای یا آی کارو. نو الف ا چې دی دا د الف اواز ورکوي چې زبر وکړي، د عین اواز ورکوي چې زبر وکړي، یا د زبر اواز ورکوي. نور خپل اوازونه هغه د انګلیسي په اړه باندې بحث نه کوو، صرف ځکه دا هغه ابتدایي کلاس دی، دلته صرف مونږ هغه لوستلو چل زده کوو. نو هغه عمومي اوازونه تاسو ته زه وایم د انګلیسي او د پښتو. بیا بل حرف دی بي، کوچنی داسې لیکل کېږي.
دا داسې اواز ورکوي لکه په پښتو ژبه کې چې ب ده او د ب اواز به تاسو ته معلوم وي چې کوم رقم دی ب دا د اواز شو. نو په انګلیسي کې هم بی چې راځي دا ب ویل کېږي، حرکت نه لري. حرکت لپاره به وروسته موږ واول ورکو، با بی بو داسې ته جوړو، نو بیا به وروسته موږ یو واول ورکو تر څو اواز حرکت پیدا کړي. لکه مثال زه ولیکم بی ای با ډبل ال بال، یا مثال زه ولیکم ال ای لیا او بی لیاب. نو دلته ګوره بی د با اواز ورکوي، دلته هم بی د با اواز ورکوي. دلته لام سره شروع ده، نو اول د ال سره شروع ده، اول د لام اواز مونږ باسو، ای سره حرکت ورکو لیا، او بی د بی اواز ورکوي نو لیاب. یو ځای کوي یو کلمه ته جوړیږي. بل حرف دی سی چې کوچنی هم همداسې لیکل کیږي. سی دو اوازونه لري، خپل اواز کاف دی او بعضې وخت کې د سین اواز ورکوي. سی نومې سی دی، اما اواز به د کوم حرف ورکوي په پښتو کې د کاف که به ویلی کېږي. بعضې ځایونو کې د سا اواز ورکوي، دا باید وپېژنئ. کله چې د سی حرف نه وروسته سی پلس معنا ده چې د سی نه بعد که چېرته ای حرف راغی د دې معنا ده یا سلاش یا، آی راغی یا وای راغی. په یو کلمه کې سی حرف راغی د دې سی نه وروسته حرف یا ای وي یا آی وي یا وای وي، نو دا به بیا موږ سین وایو س. د دې نه غیر نورو حالتونو کې به کاف او ځینې مطلب اچ سره راشي به یو اواز ورکوي، هلته به بیل وایو. نو کله چې د سی حرف نه وروسته په یو کلمه کې ای راغی یا آی راغی یا وای راغی، نو دا س تلفظ کېږي. په نورو حالتونو کې بیا ک، لکه سی ای آر، دا به څنګه وایو کار. دا د سین اواز نه ورکوي، دلته به دا د کاف اواز ورکوي. نو که ځکه وروسته نه ای دی نه آی دی نه وای دی، نو که ای سره اواز جګ شو کا، آر ورسره یوځای شو کار. یا سی آی ټي وای سیټي، دلته به سی سین تلفظ کوو ځکه وروسته د آی راغلی دی. یا سی ای ان ټي ای آر سنټر، دلته به هم سی چې دی د سین اواز ورکوي ځکه وروسته د ای راغلی. نو س ای سره اواز که د سی، ان ورسره که سن او ټي ای آر تر، سنټر سیټي کار. بل حرف دی ډي، کوچنی داسې لیکل کېږي او په انګلیسي کې چې ډي راغی دا به همیشه ډ وایو، د ډال په شان اواز به ورکوي د. په پښتو نومونو کې بیا کولی شو موږ د ډال لپاره هم وکاروو او دال لپاره هم وکاروو. مثال ما ولیکه دلته امید، یا مې ولیکه احمد، یا مې ولیکه عماد. په دې کې دا د کلمې شته دی، د دې د کلمې لپاره د حرف لپاره د اواز لپاره به مونږ ډي لیکو. نور په انګلیسي کې چې راغی همیشه به ډ تلفظ کېږي. لکه مثال ډي او سی ټي او آر، دا د انګلیسي کلمه ده، نو موږ به څنګه وایو ډاکټر ډاکټر، دا به ډ ویلی کېږي. یا مثال ډي او ډبل ال ډال ډال، دا ډي به ډ تلفظ کېږي. یا ډي آی جي، د ډي سره اواز کته چې ډي او جی د ګاف اواز ورکوي ډیګ، دلته هم دا ډ تلفظ شو. نو نن لپاره به تاسو د واول حروف اوازونه او د دغه حروف اوازونه به زده کړئ. د بل ساعت کې به انشاءالله د دې نه وروسته به نورو حروفو په اړه باندې مونږ هم بحث کوو. ډېره زیاته مننه. کور ودان. السلام علیکم ورحمة الله.